دفاع وزارت وایي بدخشان کې 21 طالبان وژل شوي او 10 کاله وروسته پښتونخوا کې د ورکو 14 کارګرو مړي موندل شوي. لیدونکو ستړي مه شئ، پام وکړئ دوه مهمو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال تر 10 له زیاتو وسلوالو سره یو ځای د هوایي ځواک په حملو کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت ویان د پواد امان ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل. په هغو هوایي حملو کې چې پرون د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې وشوې 21 طالبان چې د وردوج لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال قاری حیدري هم پکې دی وژل شوي او 23 نور ټاپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه تل یو بل ته د سختو زیانونو د اړولو ادعاوې کوي او د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې د ورکو شویو 14 کارګرو مړي د پېښور په حسن خیل سیمه کې موندل شوي دي. د کارګر 10 کاله مخکې د کوهاټ اړوند د رایادم خیل سیمې ته تر تری تم شوي و. یادو کسانو په دغه سیمه کې په یوه کان کې کار کاوه چې د نامعلومو کسانو له لوري تښتول شوي او ناڅرګند ځای ته لیږدول شوي وه. دغه 14 کارګر د سوات له شنګلا سیمې سره تړاو لري. په دوی کې 15 د یوې کورنۍ غړي دي. د یادو کسانو خپلوانو یوازې دومره ویلي چې دوی د خپلو عزیزانو په موندل کېدو خوښ دي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي بیا غوسه دي. دوی د پاکستان استخباراتي ادارې په دې ډول پیښو کې په لاس لرلو تورنوي او وایي د دوی مبارزه د غرض زرګونو کورنیو لپاره پیل شوې او څو پورې چې پاکستاني ادارې په دې اړه ځواب ویلو ته حاضرې کړي نه وي په قراره نه کیني. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.